ګورې کوچنیانو تاسې خبر یاست چې نن زما د زوی واده دی نو د ډېرو ځایو څخه میلمانه راځي د ډېرو کلیو څخه راځي نو تاسې بیا داسې نه وي چې هغه په ډبرو وولئ ښه عزت یې وکړئ زما کور وښوئ رایه ولئ چې ډوډۍ وخوري او ګورئ زما د زوی واده دی چې وس مو کېږي غونده خوشحالۍ به کوئ ښه دی ښه نو دا ناظر هم ناظره هلکه ناظره چیرې ورک یې راسه دلته ملک صاحب دغه ملک صاحب دغه سلام علیکم وعلیکم سلام ناظره دا چیرې دونه وزنګېدلې خان صاحب په دا رکو اخته وم دغسې ستړي کړله ګرده مې ولیکلې نیمه مې نور کورو ته ورولې زموږ د کلي ده او دا د دوکاندارانو دا پاتې دی او دا بل کلي ده اکبر کلي دي که څه نومېږي هغه کلي ده هم پاتې ده ګوره دا دوکاندارانو رکې خو به وروړې دوکاندارانو دواړو سترګو او دغه د اکبر کلي ملک ته به یې وروړې چې دغه ملک صاحب راکړې ده ما بوریات کې چې د ملک صاحب د زوی واده دی تاسې ټوله د واده ته خبر یاست نو په ډېر احترام سره به دا روکا ورکړې ښه دی د ګرده کلي ده د ګرده کلي ده و سامان او دغه بیا دوکاندارانو ته پسې ورکړه چې سامان ګوره څوک درڅه پاته نه سي ټوله خبر کړه ښه دی 12 بجو ته و زما وخت پکښې لیکلی دی بس ټوله دا روکې ور ورسوه چې سامان د خدای په امان خان صاحب په مخه دې ښه چسپ پر ځه ښه نظر سامان خان صاحب هلکه ناظره دغه بارانو خو دغه غنمو ته هم ډېره پیدا رسولې ده هغه غنمو ته خو په دغه پسرلي کې پیدا رسوي نو ورڅه هغه دروازه ته کېږي چې بیا کوم مسلمان دي سمه ده ملک صاحب که شلومبې غوښتې ورته شلومبې خلاصې سوي دي سمه ده ښه دي ملک صاحب سلام علیکم څنګه راغلی خان صاحب دا روکا راکړې ده ناظره دا سس خان چې ورکړه بالا خو نو ته خپله په پوهېږئ بس سمه ده دغه خط په زه خان صاحب ته ورکړم دا خو دونې خبره نه ده خدای په امان چای خو نو نه که ورشه په مخه دې ښه خان صاحب سلام علیکم دغه دی دا بل کلي څه موږ ته خط راستولی دي یا ناظره پر ما خو دې اوبه زار کړې او دا د څه شي خط دی په دې ته نه پوهېږم چې دا د څه شي خط دی نو چې زه سواداره وای خان صاحب نو خو ما به درته ویلي وای نو هلکه ناظره چې ستا هم سر نه په خلاصېږي او زما هم سر نه په خلاصېږي نو داسې وکړه وسه د دغه کلي ټوله خلک خبر کړه ورته د خان صاحب په کار یاست او داسې نوی خط راغلی دي چې دونه سواداره خو پیدا شي چې په دغه دوه تورې خو پوه شي خان صاحب دا دی لاړم همدا دی رالم د ګرده کلي خلک به درته خبر ژر راځه ژر ته ما ورته ګوره زه کوم تا ته مېمن خو بیداره نظر یم د کلي مشرانو کشرانو د کلي خلکو هلکه بزګره خان صاحب غوښتی خپل کوټې ته دا بل کلي څه یو خط راغلی و چې څه کیسه ده و بالا دې کار پرېږده راځه سمه ده نه بالا ځم چې درالمه خلق خپلې کوټې ته غوښتي یاست ای لال واورئ د کلي خلک ټوله خان صاحب کوټې ته غوښتي دي اعظم خان دی د کلي څه یو داسې خط راغلی دی څه کیسه ده نو موږ څه وکړو
تاسې ټوله کار پرېږدئ خان صاحب غوښتي یاست ډېر ضروري کار دی راځئ زما په خوله کوئ د دې پرېږدوئ راځئ راځئ ګرده خان صاحب غوښتي یاست راځئ کښېنئ تشریف راوړئ دا دې خان صاحب رانیوستی راځئ کښېنئ راسئ دې خواته راسئ سلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړي مه شئ ستړي مه شئ وعلیکم سلام وعلیکم سلام. ګورئ تاسو خو ټوله پوهېږئ چې زه یو کار کوم هغه دغه ټوله کلي سره د کلي په سلا سره هغه کار کوم نو اوس دغه شی راغلی دی دا خط ته دغه راته ووایه چې په دې کې څه شي نشته دي ته دا وګوره په دا ساسا خلاصي دا څه پکې لیکلي دي دا وراکه زما هم سر په خلاصېږي خان صاحب هلکه ته دا وګوره په دغه کې څه شي نشته دي ستا خو به سر په خلاصېږي یا خانه زما هم والله که سر په خلاصېږي خو دغونه ډېر ورکې دي خان صاحب دا خو راستول یم دغه بل کلي خان راستولې ده اخر به موږ کوو څه په دې چم زما عزت دی خان صاحب ما خو داسې فکر ووالی چې د ملا صاحب زوی راولو هغه به زه شم یو څه په دغه خطو په دا شیانو پوه اره ناظره چې څه سوی داسې خبر نه دي کړی ورسه ژر راوله ژر ځه دا دې اوس لاړم دغه دې چې راغلم ژر ځه دا دې خان صاحب د ملا صاحب زوی مې راوستی ډېر دې ښه وکړه سلام علیکم وعلیکم سلام راسه راواړه دلته راسه خان صاحب خیر دی ډوډۍ موډۍ خو نه ده کړې طالب جانه ملا صاحب چیرې و دلته زموږ یو مشکل یو شورا مو درلودله یو پوښتنه مو ځینې کوله خان صاحب زما پلار سهار ولاړی بازار ته نو کور کې لږ غوړي و چای مای سره خلاص شوي په هغه پسې ولاړی نو تر اوسه نه دی راغلی ښه دغه شی دغه بل کلي سره هغه بل خان راستولی دی دا خط نو داسې ښه ښایسته کاغذ هم دی نه پوهېږم چې په دې کې څه شي نشته دي تا نه وکتئ یا موږ خو ټولو وکتئ خو سر مو نه په خلاصېږي خیر که څه شي پکې نشته دي دا خو خان صاحب دا خو زما لږ ست په ورسېدی دا خو د ده ست په ورسېدي اوس یې ست په ورسېدي خان صاحب دا الف زرعه یا زرعه من زرمه دا د اعظم خان د کلي سره راغلی دی اعظم خان د کلي سره اعظم خان بس د اعظم خان د کلي سره راغلی او د اعظم خان د کلي سره راغلی دی ما اشنای دی بیخي مې اشنای دی او بیا په معنا د دې چې بیګار یعنې څه معنا ده دې څه معنا شو بیګار دی زموږ کلي ته رسول دی چې بیګار دی نور خو نه خان صاحب ته خان صاحب په دې خبره ستا سر نه سو خلاص ده دا ملا صاحب د زوی په خبره الف معنا اکبر خان ستا نوم ستا کلي دې معنا بیګار ته موږ هغه کلي ته غوښتي داسې ده درته وویله ښه یعنې د څه دپاره یې غوښتي یو موږ یعنې د کار دپاره یو